اورنګزیب علمگیر نوم اوریدل بادشاہ اورنګزیب علمگیر د ده بچي قرآن یاد د خپل پلار ته ویل بابا نن زما د بچي د سترګې د تو خپل پلار نو هغه پلار دې نه خفه و باندې خبر وي ورته ویې اورنګزیبه دا خو ستا بچي حفظ کړی دی نو تاج خو به قیامت کې الله تعالی درکړي نو څه سره تاج خو ستا دی نو څه سره درسم دا خو ستا بچی دی دی اورنګزیبه ما به هله غړۍ دنګه کړې وې چې ما باندې دا زیرې شوې وې چې اورنګزیب ته قرآن زما بچی خو ته یې دا خو ستا بچی حفظ نو تاج به الله تعالی درکړي نو څه سره درسم دې کې نه خفه و اورنګزیب علمگیر پوه شو چې بابا مې خفه دی دا بابا ارمان دا دی چې اورنګزیب حفظ اورنګزیب علمگیر حفظ شروع حفظ یې کو داسې ورځ راغله چې اورنګزیب ته قرآن پلار ته وایي پلاره نن راشو نن ستا نه پیدا بچي اورنګزیب ته قرآن حافظ شو پلار وایي نن به ځکه درځمه چې نن حفظ زما بچي وکړو په قیامت کې به د دې حفظ تاج مال آرادو مطمئن اوسئ دا ګټه دی مورې مطمئنه اوسه چې د قاصد نبي په شان هستي په بچي د ستربندي کوله او بچی کېنو وې بچیا د مرګ نه پس به ما په دعا کښېنوئ دې بچي ته به وایې بچیا زما په مقبره تېرېږي ما ته به دعا کوې ښه بچیا هغه په خپله ښخې ښه بچیا زما جنازه به په خپل ښه بچیا بچیا زما جنازه به ته کې ښه بچیا زه یوې جنازې ته نه ځېرېږم ښه زه صرف یوې جنازې ته ځېرېږم چې د جنازې ټیم شي او علما ولاړ او یو یم هلک رامخې ته شي وی الله اکبر څوم لوی لوی علما ولاړ دي شاته شیخ صاحب ولاړ دی ما ته وایي مولوي صاحب دا چې رامخکې شو دا چې مړ دی دا د ده پلار مړ دی یا د ده مور مړه ده او دا حافظ قرآن بچی نن د خپلې مور جنازه پړاوي زه همدا جنازه دا مور د مور چې حافظ قرآن بچی ودرېږي او آخري تکلیف ته ورسېږي او په مخکې اوښکې را روانې حافظ قرآن ته به الله د لسو کسانو د سفارش اختیار ورکړی دی لس کسان چې دې د مور په جنازه ودرېږي دې ویې ربه تا ما د دې قرآن په وجه د لسو کسانو سفارش راکړی دی ربه اختیار دې راکړی ربه زه نن د دې مور سفارش کوم ربه زما دا مور بخیر اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأبي رب پلار مې وبخښي رب مور مې وبخښي زما پلاره چې حافظ بچی ولاړ وي او په مخې اوښکې را روان وي رب ته سفارش کړي زما مور زما مور وبخښي پلاره ډېره لویه ګټه ده لویه ګټه ده داسې وخت راغلی دی چې د بچي د پلار په جنازه کې نه شریکېږي انسان زه ورته وم دا ستا پلار نه و ویې ونې که نه تا خو جنازه ونه یاره مولوي صاحب جامې مې ټیک نه وې نو بس ما یې جنازه الله پلاره ته لاړې په تا تبۍ ولګېدې خو نه وې چې ما درته ویلې وې نن ستا بچو ستا جنازه ولګوله ستا جنازه کېده په غاړه ولګوله هغه څه به کېږي دا داسې طالب جان بچی غواړي دا یو حافظ قرآن بچی غواړي چې ودرېږي او د پلار په جنازه په خپله وایي الله اکبر الله اکبر د پلار جنازه په خپله ولد صالح يدعو له نیک بچی چې سړي پرېښودی او هغه مور او پلار دپاره دعاګانې مور او پلار دپاره دعاګانې ډېر خوش قسمته یې نن پلاران نن میندې مورې نن به حافظ قرآن بچی کور ته درشي قرآن به یاد کړی په سر به یې پګړۍ تړلي مورې ته بختوره یې نن چې ته روټۍ تیاروې نو د حافظ قرآن برخه به پکې تیاروې نن چې ته کټونه سموې حافظ قرآن به به کټ سموې ستا کوټه کې به نن د قرآن حافظ دی او دی او ملائک به د کټ نه ګیر چاپېره ولاړې چوکیداري به یې کېږي داسې لویه سرمایه دې وکړله د
اسلو یا ذخیره نظام الاخرت نارانو لگ تکړه شه دسی خپلې حافظات بچي به الله لري ځان د سړي کې هېڅ نه وي چې یو بچي چې په دېړه کې رایي سبا به مړې وه ځکه دا حافظ قرآن په تراوو ودرېږي که نه تراوو ته او دې دا ټول قرآن په والناس ولګي خلق راغلي چې اوبه راوړي ما د اوبه ده څوک راغلی وي په ماشوم دا حافظ قرآن ټول قرآن شاته پس دنیا مخلوق ولاړي او دې په مصله راوګرځي او د ده مور وفات او دې غل لېږلی رب ته لاس جن کې چې ربه نن زما هغه مور وفات ته ربه هغه مور مې وبخي نن مې پلار وفات دی هغه پلار مې وبخي دا دومره لویه سرمایه ده دا دومره لویه ګټه ده الله درباندې ډېر فضل او احسان الله حافظ قرآن الله د قرآن حافظ ده تاسو ته پته شته د دې نه بل غټه ډګري نشته د قرآن حافظان مخکني امتونه چې څومره تېر شوي دي په هغې کې په امتیانو کې د آسماني کتاب حافظ چرته نه و آسماني کتاب بچو صرف پیغمبر یاد کړی دی بل چا نه دی یاد موسی علیہ السلام ته تورات یاد و امتیانو ته نه و یاد آسمانی کتاب حافظ په مخ د ځمکه هغه صرف پیغمبر امتي به نه و او پلاره نن ستا بچي امتي د هغې کتاب حافظ شو چې هغه به الله انبیاو ته یادوي د نبوت سین بحث علوم سینو کې محفوظ بابا د دې ډګرۍ نظام دا هغه ډګري ده چې دا مطلب پیغمبر و پلار روان و خلق روی دا اسمانی کتاب حافظ روان نن مستا بچی روانی خلق روی دا اسمانی کتاب حافظ دیر فضل دربار دی اللہ دا فضل روزی کا اللہ دا خوشحالی روزی کا بچو قرآن بنائی روی تاسو سر مور دیر اخواری کری روی بچو پلار بنائی روی پلار دیر اخواری بچو مور بنائی روی استاذ بنائی روی پلار بنائی روی د چې کوم کلي کې مدرسې او هغې کلي کې بچي حافظان چم ګاونډ کې چا وظیفه ورکړي چا وله د استاذ تنخوا ورکړي زه وایم چې کله د ستر